داسې راته ومنډه چې هم زه انزال شم او هم ته انزال شي. دغه خبرې کله ناکله میرمن خاوند ته کوي، خو خاوند په دې نه پوهېږي چې په کومه طریقه یې ورته ومنډم چې خپله میرمن انزال کړم. نو کله چې تاسو خپله میرمن انزال نه کړئ، د هغې زړه بیا هیڅ نه غواړي چې له تاسو سره معامله وکړي. نو ځینې دوستان دا خبره ماته کوي، وایي ما سره مې میرمن معامله په اسانه نه کوي، ډیر په سختي را سره معامله کوي، هره شپه ورته زاري کوم. ملګرو تاسو فکر وکړئ، خاوند چې میرمنې ته 1000 زاري کوي څومره بد ښکاري. نو ښه دا ده چې داسې طریقې سره یې ورته ومنډئ چې هغه هم انزال شي او تاسو هم انزال شئ، د دواړو ځانونه ښه یخ شي او خوندونه له یو بل څخه واخلئ. نو ملګرو طریقه درته ښایم، مکمله ویډیو وګورئ. د هر څه نه مخکې تاسو زما دغه چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن د هغه تاسو ووهئ، ورسره په خوا کې د ګړنګي نشان راځي، همغه هم ووهئ. ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره ویډیو شیر کړئ. تاسو به د میرمنې د پاسه ځان واچوئ او خپل کوتک مو ورو ورو وردننه کوئ. که تاسو کوتک تیز وردننه کوئ نو هغه درد کوي او بیا مو میرمن نه انزال کیږي. نو تاسو خپل کوتک ښه ورو ورو وردننه کوئ. اول یې په بزر ورته ګوته وهئ او ښه یې وسولوئ ترڅو ښه زیات ګرم شي. کله چې ګرمه شوه نو کوتک وردننه کړئ. بیا تاسو کولای شئ چې میرمن مو ډیر په اسانۍ سره او ښه په خوند سره انزال کړئ او میرمن مو له تاسو خوشحاله سي. نو تاسو ته به ډیر په اسانۍ سره مخ ته شی درکوي. تاسو به بیا زاري ورته نه کوئ او خپله به یې واز درته نیسي. وایي به درته چې راځه کوتک دې پکې ښه سم ووهه. ملګرو تاسو زما دغه چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د ګړنګي نشان ووهئ، ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره یې شیر کړئ. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان، ښې چارې ولرئ، ښه وخت.